السلام علیکم ملګرو. سفیان علي یم. څنګه چې مې پوسټ کړی و چې لایو به راځم، د ایوب صدف صاحب دی، خوا کې را سره ناست نعیم سحر دی، اعزاز دی او ضیاء الدین شاهین را سره ناست دی. نو پوسټ مې کړی و چې لایو به راځم، نو هغه خپله وینا مې پوره کړه. نو ایوب صدف صاحب ناست دی، هغې نه بس اورو، خو د هغې نه مخکې به ورته یو څو شعرونه ډالۍ کوم چې صدف صاحب د اباسین صاحب څو شعرونه دي چې زړګی درنه خطا شو کوزیګر درنه خطا شو، زړګی درنه خطا شو کوزیګر درنه خطا شو، له قصد داسې وشوه که نظر درنه خطا شو. او سپرلیا دا دې څه وکړو زمونږ کلي ته راغلی، سپرلیا دا دې څه وکړو زمونږ کلي ته راغلی، کوڅه درنه خطا شو او کوور درنه خطا شو. نو ډېره زیاته مننه کومه، ما ته خو پته ده چې خطا شوي نه او ډېر په مینه راغلي وئ تا او سحر صاحب، نو ستاسو دواړو خو ډېره زیاته مننه کومه چې زما په وینا باندې رالی. نو دغه بند نه اورو، کلام بند نه اورو، خو د دې ملګرو دا کمنټونه لږ ګورم. نو ماهر خان مونږ ګوري، اعزاز الله هم مونږ ګوري، ډېره زیاته مننه. حمزه رفیع مونږ ګوري، شیرشاه دی، انس احمد دی، شهاب الدین غوري مونږ ګوري، شعیب خان مونږ ګوري، ډېره زیاته مننه کوم. اظهر الدین مونږ ګوري، علي موسی، مطیع الله، احتشام مسعود شامي مونږ ګوري، شامي بھائی ډېره زیاته مننه. شهاب الدین غوري سلام وروره څنګه یې؟ نو خیر دی، شکر دی، ستاسو دواګانې دي بالکل ښه یم. دغې نه پس په دغه کمنټونه به بیا هم وایو، خو چې صدف صاحب له راشو د هغو نه څه واورو. نو صدف صاحب ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلی او دا غونډه هم زموږ سره خوندوره کړه او دا ماښام یې موږ ته رنګین کړو. نو ملګري تاسو ګوري، ستاسو ډېر په انتظار دی. ډېره مننه سفیان ورورو، ډېر خوشحاله شوم ستاسو سره ملاقات وشو او نن دغه پروګرام ته م رالو، نو هغې نه مزه پورته کړه. نن دلته ډېره ښایسته بنډاره، ادبي بنډاره جوړه شوې ده. بالکل. نو یقینا چې څومره ملګري ما ګوري نو هغو ته زما طرفه سلامونه، نیکې هیلې او دعاګانې. زه به در سره یو څلوریزه یو قطعه شریکه کړم د ملګرو سره. بالکل. چې پنکار یمه د مینې ولولې پیدا کومه، پنکار یمه د مینې ولولې پیدا کومه، په یخو یخو زړونو کې جذبې پیدا کومه. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. پنکار یمه د مینې ولولې پیدا کومه او په یخو یخو زړونو کې جذبې پیدا کومه. د وخت د تنهایو خاموشو مقابله کې، د وخت د تنهایو خاموشو مقابله کې، په ګونګو ګونګو شونډو کې، ګونګو شونډو کې نغمې پیدا کومه. پنکار یمه د مینې ولولې پیدا کومه، په یخو یخو زړونو کې جذبې پیدا کومه. د وخت د تنهایو خاموشو مقابله کې، په ګونګو ګونګو شونډو کې نغمې پیدا کومه. ډېر. او دا یو غزل دی ارشاد چې زما د ژوند د ښکلاګانو ذهن نه مې ووځه. خیر دی. زما د ژوند د رنګینو نه به ښکلا وتې وي، او زما د ژوند د رنګینو نه به ښکلا وتې وي، او ته چې تر ما پورې راځې ما نه به واه ډېر ښه شعر دی. زما د ژوند د رنګینو نه به ښکلا وتې وي، ته چې تر ما پورې راځې ما نه به سا وتې. ډېر ښه دی، ډېر ښه. او ته خو باچا یې، دا دې راغلی دا دې لاړ بشي اوس. او ته خو باچا یې، ته خو باچا یې، دا دې راغلی دا دې لاړ بشي اوس. غم خو دې ما خوري که نه، شونډې به زما وتې وي. واه 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 ډېر ښه دی، ډېر ښه شعر دی. مننه. ته خو باچا یې، دا دې راغلی دا دې لاړ بشي اوس. غم خو دې ما خوري که نه، شونډې به زما وتې وي. واه واه. مننه. او لکه نرګس په خپل بیمار صورت ته ډېر وژاړي، لکه نرګس په خپل بیمار صورت ته ډېر وژاړي، ستا نه به ناز وتی وي، ستا نه به ادا وتې وي. ډېر ښه دی، ډېر. نرګس په خپل بیمار صورت ته ډېر وژاړي، ستا نه به ناز وتی وي، ستا نه به ادا وتې وي. او چې عشق یې وداغي د زړه داغې شغلې ونه کي، چې عشق یې وداغي د زړه داغې شغلې ونه کي، د هغه زخم نه به ستا د خال رڼا وتې وي. چې عشق یې وداغي د زړه داغې شغلې ونه کي، د هغه زخم نه به ستا د خال رڼا وتې وي. نن یې محفل کې
بسم الله زما د نوم نه وکړه نننې محفل کې بسم الله زما د نوم نه وکړه د رقیبانو جنازه به خامخا وتې وي. واه یار واه کمال دی ډیر ښه شعر دی. نننې محفل کې بسم الله زما د نوم نه وکړه نننې محفل کې بسم الله زما د نوم نه وکړه او د رقیبانو جنازه به خامخا وتې وي. مننه. یو شعر پکې بلو چې خدایا رنځور بشي په چا باندې مینې مکې خدایا رنځور بشي په چا باندې مینې مکې د ریدي ګل په شان ایسته به دې ساه وتې خدایا رنځور بشي په چا باندې مینې مکې د ریدي ګل په شان ایسته به دې ساه وتې وي. او مقته د دې چې صدف ازم ورته کومه پکې نوې ټاپه صدف ازم ورته کومه پکې نوې ټاپه زما سندرې بله غوږو د اشنا وتې وي سندرې بله غوږو د اشنا وتې وي زما د ژوند د رنګینو ښکلا وتې وي ته چې تر ما پورې راځې ما پور راځي ما نه به ساه وتې وي. ډېره زیاته مننه صدف صاحب. بل به نه هم اورو نعیم سهار صاحب ته به راځم خو د هغې نه مخکې د ملګرو دا کمنټونه به لږ ویم. نو وحید الله وزیر وایي چې سلام. نو وعلیکم سلام. سلام وروره. وعلیکم سلامونه. ما یاد ساته. ثناء الله وایي نو ولې نه خامخا عمادالدین عماد دی دا مونږ ګوري بخت علم مونږ ګوري احمد شاه شاه زمان نسیم احمدي سلام وعلیکم السلامونه. ماشاءالله ایکسلنٹ جواب. ډېره زیاته مننه. کریم الله صاحب سلامونه وعلیکم السلام. مسعود خان مونږ ګوري طلحه دی. دغه نور کمنټونه به بیا وایم. راځم به سحر صاحب خواله. عماد رانه بل ځل عمادالدین عماد رانه بل ځل دا غوښتنه کړې وه چې ما ته به پکې څه ډالۍ کې نو یو دوه شعرونه ورته خپل ډالۍ کومه. هغې رانه غوښتنه کړې وه چې د ستړي ژوند نه مې د درد بله مزه اخسته د ستړي ژوند نه مې د درد بله مزه اخسته ګوره ستا نوم سره مې بیا خپله نامه اخسته د ستړي ژوند نه مې د درد بله مزه اخسته ګوره ستا نوم سره مې بیا خپله نامه اخسته. او سحر صاحب هغه جنۍ اوس د سینګار شوقي نه پاتې نه شوه هغه جنۍ اوس د سینګار شوقي نه پاتې نه شوه کومې جنۍ چې به سینګار لا نه اخسته. نو په دغه خپل دغه دوه شعرونو باندې سحر صاحب ته بلنه ورکومه چې هغه هم د ملګرو سره مخامخ شي او څه خوندور څه ورته ووایي. د ټول نه وړاندې سلامونه نیکې هیلې احترامات څوک چې هم مونږ ګوري ډېره زیاته مننه یې کوو چې لکه زمونږ یې دومره وخت راکړی دی او مونږ ګوري. او په تیره سفیان علي ستاسو او ستاسو د ملګرو ډېر زیات شکریا ادا کوم چې مونږ هم په دومره مینه راوبللو او دغه سیدو میډیکل کالج چې کوم هاسټل دی په دې کې ناست یو دا ملګري د بانډار هم را جوړ کړی دی. نو یو څو شعرونه به درته ولویم د غزل نه مخکې چې نور مې په زړه کې د غمونو انبار نه ساتمه نور مې په زړه کې د غمونو انبار نه ساتمه بس دی توبه مې ده یار نور مې په زړه کې د غمونو انبار نه ساتمه بس دی توبه مې ده یار نه ساتمه. او دې انسانان یو دا شعر به بیا ووایي خو دا دغه عثمان صاحب ته ډالۍ کوي. هغه ویلي چې عثمان صاحب سحر صاحب ما ته څه ډالۍ کوي. سرجي ته ما هلته کې په کمنټس کې هم ویلي سرجي ته زما ټول شعرونه ډالۍ دي ځکه چې د هغې د تربیت او د هغې د ستړو د وجې نه موږ نن په دې ځای باندې یو. ډېره مننه سرجي زما ټول شعرونه دي تاسو ډالۍ سرجي چې دي انسانانو داسې حد ته رسولی یم ادب صاحب دي انسانانو داسې حد ته رسولی یم چې یوازې ښه یم خو په هېڅ چا اعتبار نه ساتم. دي انسانانو داسې حد ته رسولی یم چې یوازې ښه یم خو په هېڅ چا اعتبار نه ساتم. او هغسې نه یم جانانه بدل شوی یم هغسې نه یم جانانه بدل شوی یم اوس درته نه کښېنم اوس درته لار نه ساتم. هغسې نه یم جانانه بدل شوی یم اوس درته نه کښېنم اوس درته لار نه ساتم. څو شعرونه نور چې په کومه ورځ چې تا په ماښامي خیرې کولې په کومه ورځ چې تا په ماښامي خیرې کولې په هغه ورځ وهلی ستا زار یم
جوخه نه یم کومه ورځ چې تا په ماښامي خیرې کولې په هغه ورځ وهلی ستا زار یم ښه نه یم جوخه نه یم او چې جنګ کومه جنګ خوروم مړه جو سپین باز یم چې جنګ کومه جنګ خوروم مړه جو سپین باز یم خلاف چې د بارودو د روزګار یم جنګ کومه جنګ خوروم مړه جو سپین باز یم خلاف چې د بارودو د روزګار یم جوخه نه یم او چې څوک د زړه نه غواړم هم هغه رانه تښتي د زړه نه غواړم هم هغه رانه تښتي سهاره بس په دغې ګناهګار یم جوخه نه یم چې څوک د زړه نه غواړم هم هغه رانه تښتي سهاره بس په دغې ګناهګار یم جوخه نه یم غزل درته ویمه چې زړه نه مې وویستو د مخکې په شان پاتې نه شو زړه نه مې وویستو زړه نه مې وویستو د مخکې په شان پاتې نه شو جانان جانانو دا منم خو جانان پاتې نه شو ډېر ښه دی مننه زړه نه مې وویستو د مخکې په شان پاتې نه شو جانان جانانو دا منم خو جانان پاتې نه شو په یارانه کې د حد نه تجاوز کړی دی په یارانه کې په یارانه کې د حد نه تجاوز کړی دی بس روغه نه کېږي د روغ امکان پاتې نه شو مننه په یارانه کې د حد نه تجاوز کړی دی بس روغه نه کېږي د روغ امکان پاتې نه شو انسان اغوستي د وحشیانو زناورو جامې انسان اغوستي د وحشیانو زناورو جامې ځمکه په وینو سره د امن و امان پاتې نه شو مننه صدف صاحب چې انسان اغوستي د وحشیانو زناورو جامې ځمکه په وینو سره ده امن و امان پاتې نه شو بل شعر دی پکې چې صوفیانه چې تازه برباد وختم جوش وزه برباد دی کړم تازه برباد وختم جوش وزه برباد دی کړم خدا پوره شو زه په زړه دی ارمان پاتې نه شو زه برباد وختم جوش وزه برباد دی کړم خدا پوره شو زه په زړه دی ارمان پاتې نه شو او دغه آخري بل یو شعر دی پکې چې دروغ دوکه پریب کوه زندگی ختیریږي دروغ دوکه پریب کوه زندگی ختیریږي جوړې په خلکو کې زره هم ایمان پاتې نه شو مننه دروغ دوکه پریب کوه زندگی ختیریږي جوړې په خلکو کې زره هم ایمان پاتې نه شو او آخري شعر دی چې منم چې ان الله ما صابرین خدای خو کم شعر دی مننه منم چې ان الله ما صابرین خدای خو سهاره نه کېږي په ما کې ستوان پاتې نه شو ډېره زیاته مننه به هم ووایي ملګري به نه بور کوو جهانزیب خان هم مونږ ګوري عدنان خوشحال ګوري عثمان رشید هم مونږ ګوري ډېره زیاته مننه ټولو ملګرو کوم څوک چې مونږ ګوري کم کمنټونه چې ونه لوستلی شو نو د هغه ملګرو نه به بخښنه غواړم نصیر احمدي ډېر زبردست نو ډېره زیاته مننه سید جهان مونږ ګوري محمد علي هم مونږ ګوري دا د کشمیر نه مونږ ګوري نو ډېره زیاته مننه وقار حسین هم ګوري میاجي ډېره زیاته مننه میاجي مونږ د کوهاټ نه دې وخت کې ګوري نو میاجي دپاره به خصوصي صدف صاحب خامخا سوی واجد وهاب هم مونږ ګوري کلیوال دی ښه وختونه صحیح شو خرابه مهرباني ډېره زیاته واجد وهاب خانه اسماعیل همدرد دوبۍ نه مونږ ګوري رحیم الله مروت مونږ ګوري وقاص خان مونږ ګوري صفي الله دی رسول محمد دی حمید دی ډېره زیاته مننه مجبور دی د رقیبانو جنازه به واه واه صدف صاحب ستاسو مننه کوي صدف او سحر ته سلام حیات منخیل ته سلامونه وایي وعلیکم سلامونه حیات په خیر راغلی چې مونږ ګورې ډېره زیاته مننه دې کوو مونږ هم دغه بنډار حیات منخیل له شوګیر سلامونه قبول که زمونږ او ډېر زیات سلامونه درته وایو ځکه چې ته هم په دغه مسؤل په وخت کې راغلی خو مونږ د یارانو خواله راغلي وو دلته کې دغه بنډار هم را جوړ کړی دی چې ته راغلي مونږ ګورې ډېره زیاته مننه لکه ته چې زمونږ سره دلته کېږي بالکل بالکل ښه حمزه اسرار خان زمونږ د لیټر سوسایټي مشر دی دغه یو څو شعرونه ډالۍ کلي صفیان ته ډالۍ چې دغه سړی د محفل رنګ ته ګوري اوروي سو هم یې غزل راوړی هم یې قصیده راوړی زه د مین زړه د رضا نه بغیر نه پایم
ما کله کله د جانان کلي ته شپه راوړې. صابر ډېره زیاته مننه اسرار بھائی. عدنان خوشحال منګوري په ټولو مې سلام وایه. نو ټولو طرفه وعلیکم السلام. شهاب الدین غوري ګوري د رباب ټنګ او یا قربان په ما خو یاران. ډېره زیاته مننه. بالکل خپله وینا به پوره کوم. صدف صاحب ملګري هغه شعر راته بار بار یادوي. سیف الله منګوري عبید بای ډېر خرور مې او سلامونه قبول کړئ. نو وعلیکم سلامونه. سید ذاکر جان سلامونه. وعلیکم السلام. ډېر ښه. نور کمنټونه له به بیا راځو. ملګري دې خفه نه شي خو زه یم چې صدف صاحب له راشو او څه ترې واورو هغې نه مخکې وته یو قطعه خپله ډاله یې کومه چې څه حالات او څه وخت داسې کړم څه حالات او څه وخت داسې کړم ګنې زه هم ښه د کار سړی وم. څه حالات او څه وخت داسې کړم ګنې زه هم ښه د کار سړی وم. دا چې در په در اوس ګرځم زه څه وخت کې زه هم ډېر وزګار سړی وم. نو په دغه دوه شعرونو بلنه به ورکومه. ډېر ګران ایوب صدف صاحب له چې سره سره شریک مننه. تاسو کوم ملګریت کو وختي ذکر مو کو نو هغه ته د غزل ډالۍ خو د غزل نه مخکې زه یو قطعه د څلوریزه دا سره شریکوم چې په خړ خیبر چې سیره وهي نه مرد سبا. او په خړ خیبر چې سیره وهي نه مرد سبا په غورزنګونو شي د سوات او پیر بابا سپرلې ډېر نه په خړ خیبر چې سیره وهي نه مرد سبا په غورزنګونه شي د سوات او پیر بابا سپرلې ډېر له مې راوړي د درګۍ د موسم سره رنګونه. ډېر له مې راوړي د درګۍ د موسم سره رنګونه او په ملکنډ چې شي راتېر د پښتونخوا سپرلې. ډېر ښه دی. مننه. او دا یو زوړ غزل دی ملګري اکثر فرمایش هم کوي. نو دا به ووایم چې تا به د ځان سره بوزمه لونګ کرمه. تا به د ځان سره بوزمه لونګ کرمه د ملالې وطن ته ځمه. لونګ کرمه ډېر ښه. تا به د ځان سره بوزمه لونګ کرمه د ملالې وطن ته ځمه. لونګ کرمه او د پښتونخوا د ادیرونه ریبه مزغه کی. د پښتونخوا د ادیرونه ریبه مزغه کی او د خپل وطن په غر او سمه. لونګ کرمه. د پښتونخوا د ادیرونه ریبه مزغه کی د خپل وطن په غر او سمه. لونګ کرمه او دوی د بارودو زړونه تور کی ذهنونه شنډ کی. دوی د بارودو زړونه تور کی ذهنونه شنډ کی. غنم کرم کنه کرمه لونګ کرمه. دوی د بارودو زړونه تور کی ذهنونه شنډ کی. غنم کرم کنه کرمه لونګ کرمه. او داسې نشي چې وجدان وجني جذبه غافلې. داسې نشي چې وجدان وجني جذبه غافلې. کوکنار د څټې نه وهمه لونګ کرمه. داسې نشي چې وجدان وجني جذبه غافلې. کوکنار د څټې نه وهمه لونګ کرمه. چې د مننه چې د وږمې د لونګین وي خورې په وطن. چې د وږمې د لونګین وي خورې په وطن. اوس چې قدم په قدم ږدمه لونګ کرمه. یو ځل چې بیا غرونه نخترې شروع کړي ګډه. یو ځل چې بیا غرونه نخترې شروع کړي ګډه. داسې موسم به راولمه لونګ کرمه. او مختره چې سبا ګلاب ګلاب کابل ته صدف درځمه. سبا ګلاب کابل ته صدف درځمه. په پاڼه پاڼه به لیکمه لونګ کرمه. تا به د ځان سره بوزمه لونګ کرمه. د ملالې وطن ته ځمه لونګ کرمه. ډېر زبردست. ډېره زیاته مننه. ډېر زیات خوند یې وکړو. بیا به سهار صاحب ته راځم. سهار صاحب تاسو ته به راځم او د ضیاءالدین فرمایش په تاسو پوره کوئ او هغه به ورته وایي. دې نه مخکې لږ کمنټونه عمادالدین جار د شمروره. نو عمادالدین تا ته خو مې غزل ډالۍ کو. تا هغه فرمایش کړی. عمادالله عماد سلامونه قبول کوي. وعلیکم السلام. مجبور منګوري سلامونه ټولو ملګرو ته. بختیار ستومان وایي نو وعلیکم السلامونه. عماد سلامونه قبول کړي. ډېره زیاته مننه. وعلیکم السلام. سید ذکریا باچا هم منګوري. نصیر احمدي بس ته توبه توبه. مجبور دا منګوري. نصیر احمدي سلمان دغه ټول ملګرو. زیانجوم منګوري ډېره زیاته مننه. میاجي خیرونه.
بلال حضرت بلال هم موږ ګوري. ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه چا چې کمنټونه کړي او څو چې موږ ګوري ډېره زیاته مننه یې کومه. د هغې نه پس به صرف د زیاده کمنټ وایم چې السلام علیکم ټولو ته په پښتنه مینه. نو وعلیکم السلام د ټولو طرف نه وعلیکم السلام. دغه نعیم الله سهار صاحب ته به راځم او د ضیاءالدین شاهین په فرمایش په هغو غزل وای. نو نعیم الله سهار صاحب ډېره زیاته مننه سفیانه. دغه ضیاءالدین شاهین صاحب دغه غزل غوښتنه کوي. دغه غزل خو چونکې ما ډېر زیات ویلی هم دی خو بیا به هم ویم چې زما د خوا نه نه تله په ما ګرانو پښتانه وو. زما د خوا نه نه تله په ما ګرانو پښتانه وو. یادونه دي زما د ژوند یارانو پښتانه وو. زما د خوا نه نه تله په ما ګرانو پښتانه وو. یادونه دي زما د ژوند یارانو پښتانه وو. د ژوند ورته بلا خلکو صحیح ترجمه وکړه. د ژوند ورته بلا خلکو صحیح ترجمه وکړه خو بیا هم په کږه لاره روان مننه. د ژوند ورته بلا خلکو صحیح ترجمه وکړه خو بیا هم په کږه لاره روانو پښتانه وو. بل یو شعر دی پکې ضیاءالدینه چې غمونه دي دا تیر کال په خوبونو پوهه نه کړم. غمونه دي دا تیر کال په خوبونو پوهه نه کړم. سره هم پکې نه ستا په شانو. غمونو دي دا تیر کال په خوبونو پوهه نه کړم. سره هم پکې نه ستا په شانو پښتانه. او بل یو شعر دی پکې چې سکرونه وګوره په یو بل یې ډزې وکړې. سکرونه وګوره په یو بل یې ډزې وکړې. په دغه ټوټه ځمکه باندې ډېره مننه. سکرونه وګوره په یو بل یې ډزې وکړې. په دغه ټوټه ځمکه باندې او دا یو عجیبه سوچ زما دا دی چې دا پښتانه دلته څه کم په دې دغه باندې زه دا پښتانه چې دلته په کم حال دي که نه زما داسې یو سوچ دی او دا فکر مې دی چې یاره که به دې پیریانو کې پښتانه دغه یو شعر ته هم زما غټ انتظار دغه یو شعر مې دغه غوندې راوړی دی چې بیګا په خوب کې تللی وم هغوی هم په بد حال وو. بیګا په خوب کې تللی وم هغوی هم په بد حال وو. جړل یې په پیریانو کې پیریانو پښتانه. ډېره مننه ډېره زیاته مننه. بیګا په خوب کې تللی وم هغوی هم په بد حال وو. جړل یې په پیریانو کې پیریانو پښتانه وو. اخري شعر دی چې سهاره هغه ژوند دومره چیړلی و چې تنګ او سهاره هغه ژوند دومره چیړلی و چې تنګ و. سهاره مرګ یې خوښ په ارمان پښتانه وو. ډېره زیاته مننه. دغه د ضیاءالدین ډېر زیات خوند دی فرمایش باندې دغه غزل ډېره مننه. ډېره زیاته مننه. ملګرو حضرت بلال لوهار هم ګوري. سلام کوم خو لکه خفه دی خو بخښنه نه غواړم لوهار جانه څوک حالات بس مونږ ته هم بخښنه کوه. بس ملګري ستړي وو نو مونږ ویل چې لکه دمه وکړي ښه مجبور مونږ ګوري. سید وجي وایي مونږ ګوري. ډېره مننه. حد یې سحر صاحب ضیا انجم ډېره زیاته مننه. زما کلیوال دی بلکل زمونږ هم کلیوال دی او زمونږ ډېر ښه کشر دی. ډېر او شاعر هم دی. ډېر ښه شاعر دی. شعر هم لیکي نو ډېر شوق یې هم دی. نو باید چې راشي او رامخکې شي نو ډېر بخیر. خاص زرین بخت مونږ ګوري. سلام صفیانه څنګه یې؟ نو خیم بلکل نایس. جان حکیم صاحب وی عدنان خیالي سلامونه. وعلیکم السلام. خالد کمال کوم ځای؟ خالد کمال په روم کې 324 کیو او تاسو راخپې شئ. ماحول ماشاءالله مرګر راغلی دی او ماحول برابر دی. عمر سواتی سلامونه. نو وعلیکم السلام. د سعودي نه عمر سواتی مونږ ګوري. نو ټوله طرفه وعلیکم السلام. ضیا انجم سحر صاحب تصویر والا هغه به هم درته ووایه. خالد کمال هاسټل کې کو نه؟ او بلکل هاسټل کې هم. خالد بھائی عبید بھائی سلامونه کوي. نو وعلیکم السلام. پرنس صفي ټولو ته سلامونه د ذاکر جان د طرف نه. ټولو طرف نه وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه. نور کمنټونه به وروسته وایم. شاهینه کو ته څه وایې؟
زه به ورته یو غزل ووایم او داسې لنډ شانتې شانې به پکې ډېرې زیاتې نو هغې لپاره بخښنه غواړم او بیا شاید چې زمونږ دغه سپیناوی هم وکړو دغه ملګرو ته چې کم ګوري زمونږ چې کم شاهین صاحب دی نو دا نوی دی دغه تر ادب ته راغلی دی په کار ده چې تاسو ټول مونږ ټولې حوصله افزایي وکړو او دغه چې کم کلام مونږ ته وایي چې مونږ یې په توجه سره وایو تاسو ته هم خوند واخلئ سهار صاحب دا غزل دی چې په سترګو دې مسکاره لګوې که نه په سترګو دې مسکاره لګوې که نه او زلمې پې هغه شانتې غورځوې که نه او تا خو ویل پلار مې بادشاه دی تا خو ویل پلار مې بادشاه دی نو ما لکه فرهاد پې لوبوې که نه او د زړه په سترګو دې ړوند کړی یم د زړه په سترګو دې ړوند کړی یم اوس د سترګو نظرونه تختوې که نه او بس ته دومره درد زما پوره دی بس ته دومره درد زما پوره دی بس که دا سزا دې ختموې که نه بس دی دومره درد زما پوره دی بس که دا سزا دې ختموې که نه ستا هغه مین خو د بل چا شو ستا هغه مین خو د بل چا شو اوس به چا ته ځان سینګاروې که نه ویل په هغې المارۍ کې یو تصویر دی سهار صاحب په هغې المارۍ کې یو تصویر دی نو مورې دا تصویر به سوځوې که نه مخته ده چې ته چې ځان ته ملنګ وایې شاهینه ته چې ځان ته ملنګ وایې شاهینه چېرته رانجه په هغې لارو خرڅوې که ډېره زیاته مننه شاهین صاحب نعیم الله سر تاسو څه ویل نه ما خو څه نه ویل خو دغه شاهین صاحب و چې مونږ واورېدو باید چې مونږ ټولې حوصله افزایي وکړو نوی دی نو داد ورله ورکړو په کار چې زه ول هم داد ورکړم دغه ملګري هم داد ورکړي چې کوم مونږ د دې کیمرې نه شاته ګوري که نه نو لکه باید چې مونږ یې حوصله افزایي وکړو بالکل ملګرو بیا به راځم د میا ایوب صدف طرف ته خو دغه یو خبره زیاتول غواړم چې نعیم سهار صاحب او ایوب صدف صاحب راغلي سوات ته د محمد ګل منصور صاحب د کتاب کافر جانان مخکتنې لا راغلي وو نو ډېره زیاته مننه کوم چې په دغه وینا باندې دلته رالو یو خبره بله زیاتوم چې د ایوب صاحب دریم کتاب هم را روان دی نو غواړم چې ایوب صاحب د دغه کتابونو نومونه هم تاسو ته ووایي دریم کتاب د مخکتنې په باره کې هم تاسو ته څه ووایه نو ایوب صاحب د خپل کتابونو نومونه دغه ملګرو ته واخلئ ډېره مننه سپیان داسې ده چې زما ړومبنی کتاب چې کوم دی په لمبو کې انتظار دا په کال 2000 کې چاپ شوی دی او شکر دی اوس نشته دویم ایډیشن لا نه شوی بل کتاب لونګ کرمه په 2008 کې دغه شی چاپ شوی دی شکر دی هغه هم نشته دریم کتاب چې کوم دی اوس مې زړه د کاڼي شو نو دا په 2010 کې 2018 کې تقریبا دا کتاب چاپ شو نو دا مارکیټ خو داسې دغه نه دی راغلی مکمل خو چاپ شوی دی که نه د دې د مخکتنې خبره تاسو وکړه نو مخکتنې مې انشاءالله چې جنورۍ کې اخرو کې د دې مخکتنې نو انشاءالله ټول ملګري به پکې دعوت ورکوو ټول ملګري به پکې راځي او غټ پروګرام به پکې انشاءالله مشاعره به هم پکې انشاءالله په دې ځل مخکتنه کې به انشاءالله موږ به بلنه موږ له هم راکوئ دې وخت کې زموږ سره نعمان خان راغلی دی نعمان نو هرکلی درته وایم نو د تاسو به نظم وایې که غزل راته وایې څه ورته وایې نظم ما ته هغه نظم وایې اوس مې زړه کاڼي شو نو د سحر صاحب په فرمایش باندې او زما په فرمایش باندې ډېر ښکلی نظم لیکلی دی خو چونکې شعرونه به ورته ویم او چونکې دیو راغلي وو د محمد ګل منصور صاحب د کتاب مخکتنې له د کافر جانان نو د محمد ګل منصور صاحب یو دوه درې شعرونه چې ستا به خفګان سوي خفګان ورپسې مال راځي ستا به خفګان سوي خفګان ورپسې مال راځي که ځواني ستا وه خو ارمان ورپسې مال راځي بلې
ټپې ته به دې جوړ کړم په خپله باندې او بلې بلې ټپې ته به دې جوړ کړم په خپله باندې ته ټپه وکړه یا قربان ورپسې ماله راځي او ستا تصویرونه مې سنبالي خي کمال مې کړی ستا تصویرونه مې سنبالي خي کمال مې کړی زما په شان ډېر لیوني زما په شان ورپسې ماله راځي او دا ټول ملګرو ته تاسو چې مونږ ګوري نو هغو ته دا شعر ډالۍ چې منصوره دا خو ټول خلوص دی د یارانو ګنې منصوره دا خو ټول خلوص دی د یارانو ګنې ما سره څه دي چې یاران ورپسې مال راځي نو د محمد ګل منصور صاحب په دغه شعرونو باندې ایوب صدف صاحب له بلنه ورکومه چې هغو خپل نظم زموږ سره هم شریک کړي او د ټولو مینوالو سره هم شریک کړي ډېره مننه صفیان ستا مینه و چې مونږ یې دلته راوستو مهرباني ډېره مهرباني یقینا څومره ملګري چې ما ګوري هغوی ته یې دا یاده وي چې دا کوم نظم چې زه اوس تاسو ته وایم اوس مې زړه د کاڼي شو نو دا زما د را روان کتاب یا کوم چې دریم کتاب دی د هغې نامه هم ده اوس مې زړه د کاڼي شو د دې نظم عنوان هم دی نو زه داسې په یاده به ویم نو که څه رانه هېرېږي نو بښنه غواړم الله به خیر کړي دړ کوي نسوې کوي دړ کوي نسوې کوي داسې مې داغلی دی سخت مې دې ویستلی دی اوس مې زړه د کاڼي شو نور به دړ کوي نسوې کوي داسې مې داغلی دی سخت مې دې ویستلی دی اوس مې زړه د کاڼي شو نور به چا نه سوځي نن سوي سبا سوي نن سوي سبا سوي دغه سوي دا سوي چرته هغه زړه دی اوس هېڅ نه خبر نه دی اوس سوي دغه سوي دا سوي چرته هغه زړه دی اوس هېڅ نه خبر نه دی اوس او نس بیرګې کوي دړ کوي نسوې کوي نور زړه د کاڼي شو نور به په چا نه او چرته پخوا به و چرته پخوا به و چا چې به پر یاد وکړو لیشان به وجړېد شین شوغری اوبه ونیو نو اوس شین لوګی کوي دړ کوي نسوې کوي اوس مې زړه د کاڼي شو نور په چا نه سوځي کمال اوس خو لکه بوت هسې غلی شو غرګې هم شو اوس خو لکه بوت هسې غلی شو غرګې هم شو هېڅ هم په خوله نه وایي دارنګه ګونګې هم شو نو اوس خپل پردی کوي ډډ کوي نسوې کوي اوس مې زړه د کاڼي شو نور به چا نه سوځي نه نوم د ګودر اخلي نه نوم د ګودر اخلي نه کلی په سر اخلي نه اوبه د چینې غواړي نه هغه مزې غواړي نه سوړه سویلې کوي اوس مې زړه د کاڼي شو دغه نادانان خلک ډېر زیات سادهګان خلک زړه چرته ویرېږم زه چرته ویرېږم ماله تعویضګې کوي نسوې کوي اوس مې زړه د کاڼي شو نور به په چا نه سوځي او ما باندې خپل تیل باتی هر سړي سېزلي دي ما باندې خپل تیل باتی هر سړي سېزلي دي ما نه مې د ژوند سپرلي دې خلکو تروړلي هر خاخ مې ازغې کوي او اخرنی بند دی چې ځان ته چې یې څه ویل دې ځمکې اسمان کتل ماتې یې وزرې شوې پاتې تې لښکرې شوې هر څه خو خدای کوي ټول کارونه خدای کوي دړ کوي نسوې کوي اوس مې زړه د کاڼي شو نور به ډېره مننه ډېره زیاته مننه صدف صاحب چې دغه نظم دې راته واورو او دا نظم تاسو نه ما ډېر زیات غوښتنه هم کړې شاید چې تاسو زما کمنټس په فیسبوک باندې هم کتلي او ډېره غوښتنه مې کړې وه چې دا نظم ځکه چې دا نظم ما د نن نه 6 کاله مخکې 4-5 کاله خو به کېږي بلکې 6 به کېږي تقریبا چې دومره مخکې ما اورېدلی و نو ډېر زیات مې خوښ و نو ډېره زیاته مننه دې کوم چې ما ته دې دغه نظم واورو د کاڼي شو نور به په چا نه سوځي دا زما د وټساپ هغه چې کومه څیز ورکوي څوک وایي اپلاین یو څوک وایي انلاین په هغې باندې هم ما دا لیکلی دی چې اوس مې زړه د کاڼي شو نور به په چا نه سوځي ډېر ښه
سهار صاحب تاسو نه یو ملګري پوښتنه کوله خو د هغې نه مخکې زه وایم چې هغه ماښام دی په هغه غزل خو یو دوه شعرونه به وایم زه ارشاد چې او ملګرو ته به یاد چې دا د چا شعرونه دي چې خلکو ته نه ګوري د خلکو زندګۍ ډوبېږي خلکو ته نه ګوري د خلکو زندګۍ ډوبېږي دلته کې مه راځه اشنا دلته ځوانۍ ډوبېږي او دا فیصله مشره په هېڅ صورت کې نه منمه دا فیصله مشره په هېڅ صورت کې نه منمه مړی لږ کړی اوس پکې جونې ډوبېږي نو د قاضي نعیم صاحب سهار صاحب په دغه شعرونو باندې هغو ته خواست کومه چې هغه غزل ملګرو ته ډالۍ کړي ډېره زیاته مننه صوفیانه چې زما شعرونه دې هم یاد کړي دي د دې هم دې ډېره زیاته شکریه ادا کوم دغه چې نه یاد مې څه وکړو دغه به په زور یې لکه ما ته خپل شعرونه په خپله نه یادېږي ډېره ګرانه ده چې شعر یاد کړي سړی او دا هم دې غټ کار کړی دی چې لکه شعر دې یاد کړی دی د دومره مصروفیاتو د وجې نه خو ستا په غوښتنه دغه غزل ویمه تاسو ته او د ضیا چې زمونږ کلیوال دی دغلته یې کمنټس هم کړي د هغې په فرمایش باندې به یو نظم هم ویمه چې اول خو دغه نظم ویمه چې کمرګ پکې جانانه ګام په ګام دی او ماښام کمرګ پکې جانانه ګام په ګام دی او ماښام دی ورځمه بېوسي مې ده ناکام دی او ماښام دی مننه کمرګ پکې جانانه ګام په ګام دی او ماښام دی ورځمه بېوسي مې ده ناکام دی او ماښام دی اوې بس که خلق مو وجنه هزار به در پسې شي صدق صاحب بس که خلق مو وجنه هزار به در پسې شي دا مه کوه دا قتل دی حرام دی او ماښام دی مننه بس که خلق مو وجنه هزار به در پسې شي دا مه کوه دا قتل دی حرام دی او ماښام دی بل شعر دی چې موده پس چرته راشي وایې لاړم او ځمه موده پس چرته راشي وایې لاړم او ځمه په مانا وخته کېږي جي ماښام دی ډېره زیاته مننه موده پس چرته راشي وایې لاړم او زما په مانا وخته کېږي جي ماښام دی او ماښام دی او شعر دی چې د دې نه پس په سراسر د مینې مخالف یو د دې نه پس به سراسر د مینې مخالف یو زما او ستا د مینې سانجام دی او ماښام دی ډېره مننه د دې نه پس به سراسر د مینې مخالف یو زما او ستا د مینې سانجام دی او ماښام دی او آخري شعر دی چې اوس مه راځه سهار به په رڼا کې دیدن وکړو اوس مه راځه سهار به په رڼا کې دیدن وکړو زمونږ خو نوم هسې هم بدنام اوس مه راځه سهار به په رڼا کې دیدن وکړو زمونږ خو نوم هسې هم بدنام دی ماښام دی دغه نظم ویمه عنوان د لاندې یو نظم دی زما دغه ملګري ډېر زیات خوښوي ما ته خو داسې ښه نه ښکاري خو باید تاسو بیا واورئ ضیا په غوښتنه باندې دی چې اوس هم ګرانه کله کله اوس هم ګرانه کله کله هغه تېر وخت را په یاد شي زه د ډوب خوبه راپاسم اوس هم ګرانه کله کله هغه تېر وخت را په یاد شي زه د ډوب خوبه راپاسم ورشم خپلې المارۍ له ستا تصویر ورشم خپلې المارۍ له ستا تصویر ترېنه راواخلم نیمه شپه وي ورته ګورم حیران ورته ولاړ یم بیا یې جوخ کړم سینې ته وایم چېرته رانه لاړې بیا یې جوخ کړم سینې ته وایم چېرته رانه لاړې داسې لږ ساعت چې تېر شي نو د سترګو په اسمان مې ناڅاپي وریځې راشي داسې لږ ساعت چې تېر شي نو د سترګو په اسمان مې ناڅاپي وریځې راشي چې د اوښکو باران وشي د مخ ځمکه مې لمده شي رانه خوب راشي کوده شم د مخ ځمکه مې لمده شي راله خوب راشي اوده شم ستا تصویر را سره پروت وي چې سهار د خوبه پاسم المارۍ کې یې خوندي کړم ستا تصویر را سره پروت وي چې سهار د خوبه پاسم المارۍ کې یې خوندي کړم چې بیا شپه شي بیا راپاسم چې بیا شپه شي بیا راپاسم ستا تصویر ته په ژړا شم ښې خبرې ورته وکړم راته ګوري خو خاموش وي مننه ښې خبرې ورته وکړم راته ګوري خو خاموش وي هسې بوت ته ورته جاړم هسې بوت ته ورته جاړم داسې وکړه چېرته راشه خپل تصویر دې رانه یوسه خپل تصویر دې رانه یوسه ډېره مننه حد دې کړی بس دغه نظم دی ډېر ښایسته مورا نظم مورا نظم دی ډېر زیات ډېره زیاته مننه چې ملګري به هم ډېر خوشحاله ډېر زیات ښایسته نظم واورېدم دغه ملګري دغه بیا فرمایش پوره شو
بالکل زیات ستا فرمایش باندې سهار صاحب دونه یو غزل او نظم هم ته د ډالۍ کو نو ستا مننه چې ته مونږ ګورې ټولو ته مو ډالۍ کړه ذاکر جان وایي چې ټولو ته غزل ډالۍ کو ما ته پکې چا څه ډالۍ نه کړو نو هغو ته به هم څه ډالۍ کوئ تولا جان هم مونږ ګوري ډېره زیاته مننه ساروان بونیری مونږ ګوري ستاسو هم مننه حمزه علي خان ساروان بونیری حمزه دې ملګرو ډېر زیات وهمي ورکزی دا ډېر ښه شاعر دی وهمي ورکزی ته سلامونه بالکل زما طرف نه هم سلامونه صدف صاحب هم تاسو ګوري سلامونه ورته وایي بالکل نو ډېره زیاته مننه چې مونږ ګورئ واه واه صدف ته د خیر وي نو وهمي ورکزی ته السلام علیکم وروره سلامونه قبول کا نو ډېره زیاته مننه سید ذاکر جان هم صدف صاحب نه غوښتنه کوي چې سره ته ووایي زرین بخت سلامونه قبول کوي بای نو وعلیکم السلامونه په دوه شعرونو نه خلاصېږي مات ته مې دوه شعرونه ډالۍ کوي اوس چې په دوه شعرونو نه خلاصېږي نو نور به ورته هم څه ویمه مسعود سید دی ډېره زیاته مننه ښه ساجد سجو هم مونږ ګوري ډېره زیاته مننه څنګه یې نو ښه ډېره زیاته مننه صدف صاحب ملګري ستاسو نه پوښتنه کوي او زه یم چې وهمي ورکزی صاحب ته هم خصوصي توګه باندې څه ووایي ځکه چې ډېر زیات ښه شاعر دی دونه وخت یې مونږ له راکلی مونږ ګوري د وخت د سر نه نو که څه ورته ډالۍ کړي ډېره ښه ده وهمي ورکزي صاحب نړۍ مننه خوشحاله شوم چې ستاسو غوندې سترګور او مخور شخصیت هم مونږ ګوري نو غزل نه غزلې به درته ووایو بالکل او نور ملګرو ته هم ډالۍ چې د محبت په نوم جهاد دی سترګې مه پټوه د محبت په نوم جهاد دی سترګې مه پټوه د پښتني خاورې هیواد دی سترګې مه پټوه د محبت په نوم جهاد دی سترګې مه پټوه د پښتني خاورې هیواد دی سترګې مه پټوه او د پښتونخوا په نوم پیمانه پنجابي یاره د پښتونخوا په نوم پیمانه پنجابي یاره دا د پښتون د زړه مراد دی سترګې مه پټوه او زما په زړه باندې زړه مسې زه د یار نظره زما په زړه باندې زړه مسې زه د یار نظره زخمي زخمي جلال آباد دی سترګې مه پټوه زما په زړه باندې زړه مسې زه د یار نظر او زخمي زخمي جلال آباد دی سترګې مه پټوه او دا شعر خصوصي دغه ورکزي صاحب ته ډالۍ دی چې ځینې یادونه داسې وي چې شي یادونه پاتې ځینې یادونه داسې وي چې شي یادونه پاتې ستا پټ پټونه راته یاد دی سترګې مه پټوه ځینې یادونه داسې وي چې شي یادونه پاتې او ستا پټ پټونه راته یاد دی سترګې مه پټوه او باڼه رانیغ کا حیا شاته کا کړه پورته سترګې باڼه رانیغ کا حیا شاته کا کړه پورته سترګې او د سترګو جنګ پکې آزاد دی سترګې مه پټوه او زما دا سهار صاحب ته یو شعر ډالۍ کوم چې زما په ګل جانان مین زما د چم رقیبه زما په ګل جانان مین زما د چم رقیبه زما او ستا خو اتحاد دی مننه زما په ګل جانان مین زما د چم رقیبه زما او ستا خو اتحاد دی سترګې مه پټوه دا نفرتونه خو الله شته چې وحشي کړي سړی دا نفرتونه خو الله شته چې وحشي کړي سړی او مینه د نومي ژوند بنیاد دی سترګې مه پټوه او اخرنی شعر مقطع ده چې څه به یې وایو د صدف کاواک کاواک غزله څه به یې وایو د صدف کاواک کاواک غزله او پښتون خو هر ځای کې ناښاد دی سترګې مه پټوه د محبت په نوم جهاد دی سترګې مه پټوه د پښتني خاورې هیواد دی سترګې مه پټوه خاورې هیواد سترګې مه پټوه ډېره زیاته مننه بالکل ثاقب خان مونږ ګوري د سعودي عرب نه نصیر احمد دی ډېر ښکلی ډېره زیاته مننه وقاص علم مونږ ګوري ډېره زیاته مننه نصیر احمد دی شهابالدین غوري مجبور دا ملګري کوم چې مونږ ګوري ډېره زیاته مننه کوم او څه چې کمنټونه ونه ویل شول هغه نه به بخښنه غواړم شعیب نواب هم مونږ ګوري سحر صاحب زکریا خان سحر صاحب ما ته به هم ویلي وی که نه زکریا خان هم ما ته به ویلي وی زکریا خان زمونږ ستاسو هغه رومیټ نه
سجاد و پیژندو دې صدبر کلیواله لوړو ماته او ولې دا د هغه رور دی زکریا او زمونږ سجاد نه پیژندو ولې نه پیژنم یاره دا د سجاد رور دی سجاد رور ډېر د ابزو خالق دی ډېر زیات په سوشل میډیا خو ډېر زیات اکټیو نو بیا خو مې ډېر سلامونه واخلئ ډېر زیات مننه چې تاسو مونږ ګورئ شعیب نواب هم مونږ ګوري سلامونه ټولو ته وایي شعیب نواب د مونډا هغو مونږ ګوري بختیار ستومان موبایل صحیح ونیسه وروره موبایل خو مې صحیح نیولی دی کله نه کله خوا دې خوا شي صحیح ده ماشاءالله د خیره سید واه واه نو ډېره زیاته مننه ټولو ملګرو د چا چې کمنټونه ونه لوستلی شو نو هغو نه به بخښنه غواړم صدف نه علاوه د نور ملګري څوک دي صفیان نو د صدف صاحب نه علاوه خو یو نعیم سهار صاحب ناست دی را سره خوا کې او خوا کې را سره د 4th year student نعمان خان را سره ناست دی کوم چې د کوز دیر سره تعلق لري نو را سره ناست دي دغه کسان یو سهار صاحب نو سم خوښه ده نو ستاسو خوښه ده چې تاسو وایئ مونږ خو هغه د میلمه او د کوربه قصه ده چې صحیح مونږ منو خوښه مې ده نو مانه تر چا شعر وغیره کو چا ډالای کې نو دې وخت کې مونږ ټول ملګري ګوري نو ته ډالۍ کولی شي زه خو شعرونه مې ډېر زیات خوښه مې او تاسو ته داسې څنګه پته د مشاعرې لم چې صرف نوم د مشاعرې واورم چې چېرته مشاعره ته نو ځان رسوم بلکل ما دا خلک ډېر زیات خوښي افسوس چې یادېږي راته نه محمد علي خان ساحل زموږ د کلاس یو هلک دی بلکل د کابل ډیالوج سره د هغه تعلق دی او شاعر دی زه چې چېرته ډایري په خپل ډیسک باندې کېږدم نو هغه چې زما خواته ناست دي پین راوالي په ډایرۍ کې ماته اکثر غزل نظم یا شعر څه ولیکي هغه راته یو شعر لیکلی و د چا به او زما په زړه باندې ډېر خوږ لګېدلی و نو هغه راته صرف یاد شوی یو شعر دی د دې د مخې بې ادبي دې معافي هغه راته لیکلي و په ډایرۍ کې او یاد شوی دی راته چې ښه شډل بډل یو خو د مینې د منزل فلور شډل بډل یو خو د مینې د منزل په لور منډه د یار پیژنو ملنډه د یار پیژنو واه صادق صاحب شعر دی ډېر ښه شعر صادق صاحب سجیر حسین احمد صادق صاحب معصوم را په خوارو ورته رو خبرې زده کړه دغه کنځل کوي اوس ماته چې معصوم را په خوارو ورته رو خبرې زده کړې کنځل کوي اوس ماته چې خارو خبرې زده کړې د ښار د جنکو نه یېرېدم کلي ته راغلم د کلي ساده ګلو جنکو خبرې زده کړې او صادقه خبرلو څه د خبرو چل دې زده کړو راځه کو چېرته مونږ درنه یو څو خبرې زده کړې نو صدیق صاحب راغلی دی ډېر سم دې زده کړه شعرونه م ترې هم واورېدو سهار صاحب هم ډېره زیاته مننه کوم د ټولو ملګرو شاتماز خان وایي ټولو ته سلامونه نو وعلیکم سلام د ټولو طرفه ډېره مننه چې مونږ ګوري ډېره زیاته مننه امجد علي جان محمد سلام ټولو ته وعلیکم السلام د ټولو طرف نه شبیر مونږ ګوري نو ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه کوم کو نور څوک په خپل دغه باندې څه وایي زه به ته یو څو شعر ارشاد چې دغه یو څو شعرونه خو زاړه دي خو شاید چې بیا پکې چېرته څه نوي شعرونه راشي چې ممې غواړه نه دې غواړمه صاحبه ممې غواړه نه دې غواړمه صاحبه بس چې لاړمه جولاړمه صاحبه مننه ممې غواړه نه دې غواړمه صاحبه بس چې لاړمه جولاړمه صاحبه او ټیم خو لیټ دی که نو ته ورځه ناوخته کېږي اوده کېږه ته ورځه ناوخته کېږي اوده کېږه زه به خپل غمونه جاړم صاحب مننه ته ورځه ناوخته کېږي اوده کېږه زه به خپل غمونه جاړم صاحب درون پښتون یم روایات ژوندي ساتم درون پښتون یم روایات ژوندي ساتم او په دغې باندې ویاړم صاحب مننه درون پښتون یم روایات ژوندي ساتم او په دغه باندې ویاړم صاحبه د یارۍ د زور او زیره خبر نه یې د یارۍ د زور او زیره خبر نه یې بس ته ځان درنه رانغاړم صاحب د یارۍ د زور او زیره خبر نه یې بس ته ځان درنه رانغاړم صاحب یو څو شاید چې غزلې چې مسلسل د غم قصه ده محترمه
مسلسل د غم قصه د غم قصه د محترمه زما داسې یارانه د محترمه واه مننه مسلسل د غم قصه د محترمه زما داسې یارانه د محترمه او د دې پاتې زندګۍ نه مې زړه موړ دی د دې پاتې زندګۍ نه مې زړه موړ دی دا بڼه مې ځکه مړه ده واه ډېر ښه ډېر ښه مننه د دې پاتې زندګۍ نه مې زړه موړ دی دا بڼه مې ځکه مړه ده محترمه او په زرګونو ارمانونه مړه پراته دي په زرګونو ارمانونه مړه پراته دي زړه مې نه دی هدیره ده محترمه مننه په زرګونو ارمانونه مړه پراته دي زړه مې نه دی هدیره ده محترمه او کلک د مینې په مذهب باندې ولاړ یم کلک د مینې په مذهب باندې ولاړ یم کلک د مینې په مذهب باندې ولاړ یم هم په دې مې عقیده ده محترمه مننه کلک د مینې په مذهب باندې ولاړ یم هم په دې مې عقیده ده محترمه او بت دی هیڅ ویلی نشي خو مشغول یم بت دی هیڅ ویلی نشي خو مشغول یم دا تصویر مې اساسه ده محترمه ډېر ښه شعر ده ډېر ښه مهرباني چې بت دی هیڅ ویلی نشي خو مشغول یم دا تصویر مې اساسه ده محترمه واه او شعر دی پکې چې پرمختګ ته پکې خلک نه جوړېږي پرمختګ ته پکې خلک نه جوړېږي پښتونخوا په وینو سره ده پرمختګ ته پکې خلک نه جوړېږي پښتونخوا په وینو سره ده محترمه د سهاره تر سهاره پورې بیخ به مې وباسي تر سهاره پورې بیخ زما وباسي بخښنه غواړم تر سهاره پورې بیخ زما وباسي د چا یاد دی اوږده شپه ده ډېره مننه سفیانه ډېره زیاته مننه چې تاسو ډېر خوندور کلامونه هم نه واورېدل شعرونه واورېده نو ډېره زیاته مننه صدف صاحب ستاسو چې دونه خپل قیمتي وخت هم راکړو سهار صاحب تاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې دونه په ګرانه د مرګرو نه ځان راخلاص کړو زما خواله راغلی نو ډېره زیاته مننه د هغه مرګرو نه بخښنه غواړم کوم چې سهار صاحب بوتو شپېله سهار صاحب دلته راغی نو هغه مرګرو ډېره زیاته شکریه مه ده کوم چې سهار صاحب یې راته راپرېښودو نو ډېره زیاته مننه زه دلته یوه خبره بله کومه بخښنه خو تا وغوښته خو شاید که اوس نور څوک خبر شو نو شاید چې مونږ د دې شپې غوا کړي نو خدای دې خیر لري چې صبر کېږي نو ډېره په ګرانه باندې شپه راوړې نو دا حرکت چېرته څوک ونیږي د مخکې نه دا وایم صدف صاحب ډېره زیاته مننه په یو څو شعرونو به اجازت په دویم چې محفل راغونډ کړو چې په دغه لاره به ځم د چا د پاره بزم او په دغه لاره بزم د چا د پاره بزم د مرګورو ته زیاتوم چې دغه ټولو مرګورو ته ډالۍ ځکه چې ډېرو مرګورو غوښتنه کړې او سفیانه ته هم راته پکې څه ډالۍ کړې ټولو مرګورو ته ډالۍ کوم ذاکر جان دی عماد الدین دی ټولو ته بس ډالۍ څو چې ګوري چا چې وینا کړې و هغو ته ډالۍ چې په دغه لاره بزم د چا د پاره بزم په دغه لاره بزم د چا د پاره بزم تل مې تیزي کوله نن په قلاره تل مې تیزي کوله نن په قلاره بزم په غرونو سره دې کړمه په غرونو سره دې کړمه څنګه په اواره بزم او ستا نه مې زړه نه کېږي سهار صاحب ستا نه مې زړه نه کېږي خو ستا دپاره بزم ستا نه مې زړه نه کېږي خو ستا دپاره بزم ستا د خفګان له ویرې ستا د خفګان له ویرې ستاسو د ښاره بزم دلته یاران به پاتې ځمه بې یاره بزم سفیانه ستا دپاره سفیانه ستا دپاره په بله لاره بزم نو دغه څه شعرونه ټولو ملګرو ته ډالۍ او یو وارې بیا د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه کوم او د هغه ملګرو نه بخښنه غواړم د چا چې کمنټونه ریډ نه شو نو ډېره زیاته بخښنه غواړم ځکه چې څه خبرې ما خوا دې خوا کړي بالکل د هغې د نه هم بخښنه غواړو ځکه چې موږ هم انسانان یو شاید چې څه خبرې رانه ګډوډې هم شوي نو د ټولو نه بخښنه غواړو ډېره زیاته بالکل سهار صاحب په دغه خبرو باندې زه هم اتفاق کوم که څه غلطیانې زموږ نه شوي نو بخښنه به غواړو ملګرو اجازت ته نه غواړم چرته چې ښه د باد اوسئ د لوی الله په امان